اوس که یو څوک راولاړ شي تا ته پیسې درکړي ستا چورت څه شي دی زړه ارمان دې څه شي دی چې اول به هغه شفرنجي شي سلام ولې ژاړې خدای دې وزبلي ژاړم نه دی چې بچیان ته شی نه مې درلود بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور دا څلور دا څلور دا پنځه دا پنځه د الله تعالی دیدار مو په نصیب چې د جنتو سر دی بیخي په ستړي حالات کې مزما سره کومک وکړي پروردګار دې تاسو په دنیا او په آخرت کې هغه جانې مور ته الله پاک د الله پاک دیدار دې په نصیب سي مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر دغه ټولو دوستانو ته وایي چې تاسو مرستې داسې مؤمنانو ته رسېږي وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر أحب الوفاء بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو ستړي مه شئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست رب العزت جل جلاله هم آباد سوکاله او خوشحاله ولره دوستانو لومړی به دا یادونه وکړو چې روژه مبارکه ده موږ کوشش کوو نهایتا چې برنامې ډېرې راکمې کړو د ټولو خلکو هغه مرستې په همدغه روژه کې د مستحقو خلکو پرې ورسوو د لومړي برنامه مو د 2 پسونو باندې ورسره 200 ډوډۍ مرسته بلقیس مور کړې د رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي همیشه د خپلو غریب وطنوالو سره کومک کړی دی د لومړۍ برنامه به دا وي دوهمه برنامه به حسینه نګینه او خالګانې همدغه جانیانو د خلکو سره د ډوډۍ او د خورما کومک کړی دی موږ 10 ډوډۍ او یو کټن خورما 40 کسان ته ان شاء الله العزیز لرو دا به دوهمه برنامه وي د خیر سره او دریمه برنامه زموږ به دا وي چې بیبي مور له کاناډا څخه د تو کسانو سره د 15,000 افغانۍ ده مرسته کړې چې دا به د دوی زکات وي سرسایه صدقه په هر نه چې کړې د رب جل جلاله دې قبول کړي او شپږمه به البته پنځمه برنامه به دا وي چې هغه کم خور چې موږ ته پیسې رسولي چې هر میاشت د روژې د شل څخه د اختر تر شپې پورې به موږ ان شاء الله یو کس ته 15,000 افغانۍ ورکوو دا پنځمه برنامه ده شپږمه به یوه جانۍ چې د خپل اولادونو لپاره د خپل ځان لپاره د دې ټول لپاره د هدایت او د ښه ژوند او د کامیابۍ دعا غوښتل د رب جل جلاله دې دعاګانې د دغه ټولو مؤمنانو د په حق قبول کړي رب جل جلاله موږ هم ویني او کوم مؤمنان چې غوښتنه د دعا او د هر شي لري هغوی هم ویني دغه مرسته او د کومکونه هم ویني الله پاک سمیع بصیر ذات هم لیدونکی دی هم اورېدونکی دی خدای جل جلاله به چې څوک په کم نیت باندې کومک او مرسته کوي رب جل جلاله یې قبلوي دا به زموږ ان شاء الله العزیز څومره برنامه وي شپږمه په دې کې به موږ تقریبا 100 کسانو ته د همدغه جانۍ په مرسته باندې مالی افطار جوړو یعنی افطار روژه مات به جوړو او په دې وروسته به د بیبي حلیمې مرسل کسان او د رفیع الله صاحب 50 کسان موږ به ان شاء الله العزیز دغه شپږمه برنامه چې په دې افطار ګډ افطار وکړو یعنی درې ځای افطار نشي کېدلی نو خلک راولو د مختلف د ښار د ټولو ځایو څخه که درته وایم چې د ښار هغه خلک اکثریت هغه چیرې 2.5 سوه تقریبا شاوخوا کارګر هغه زموږ هر روژه مات مېلمانه وي
تاسو برنامه تر پایه سره وګورئ. جزاکم الله خیرا. الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء، رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء. السلام عليكم. خير سستشكينه ها؟ چکار کہتا زه آمین که دعاگانی کوي بس هغه ده آمین که سلام آمین که دعاګانې کوي دا د یوې جانې خیرات په خیر سره تا ته هم درک ده نه درکړو نه کړو هغه ځانې کې جوړ کړ جانې ته مرکه ده څه څه کار کوي ها څه کار کوي کاډی کې دا د یوې جانې خیرات دعاګانې په خیر السلام علیکم کاکا شه دعاګانې کو دا د یوې جانې خیرات په خیر سلام دائم خيرات. آمین که سلامت اوسه خیر السلام علیکم ستړي مه شئ آمین که سلامت اوسه دعاګانې کوه دا د یوې جانې خیرات دا دی اوس ډوډۍ غواړې دا دعاګانې کوه د یوې جانې خیرات ولې راځغلی حاجي صاحب محترمه شی راکه پخته وژایم دغسې ده وږې کور ژوند و زندګي دعاګانې کوه الله دې عزت وکړه خدای دې دین او دنیا سمه کړه. آمین أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. حاجي صاحب محترمه ستړي مه شئ ښایست په خیر راکه دا بیل شان خو بیا ګران نه در کړي شان خو بیا ګران راکه چې وګوره چې اوس په څه راکړي دي 12 دانې په 140 افغانۍ دانه په 1480 جمله سوي ښه او 15 دانې په 1400 افغانۍ 15 کارټونه دي درکشه یو کارټن په 1400 په 1000 افغانۍ باندې څلور 15 کارټونه سوي جمله پیسې چې دي 8000 افغانۍ دغه څو پیسې سوي دغه به پیسې دغه دوه کلمه شان دي دغه دوه کلمه شان دي دا په دا 1000 څو دي دا 1400 په 1400 درځنی بس صحیح دي صحیح دي ګران به نه در کړی و ولکه خو زه نه پوهېږم زه درته وایم دی وایي یا دا دونه نه دی وایي دا یو دا 140 فی دانه 140 دي یا 140 دا انګلیسي حساب دی صحیح دي صحیح دي توکل په خدای دی وسجد ته محترم وخت غوښه ما مسام کټو باندې ته مرکه دا دې ما سره جلال دا مؤمن نه خدای دې سره استاد نه دی یا ملان خرتي زګر ادا ادا أحب الوفاء بشتى السلام عليكم انا ما فاهم
دعاګانې کوه د جانې خیرات جنتیک امين الله دې ورونه ده أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. شخص بخير. دعاګانې کوه د جانې خیرات السلام عليكم. ستړي مې سي وش غواړې او خیر دا یو جانې خیرات کوي دعاګانې پر لګي جنتیک خیر ده و خو دې در کوم څه دي. السلام عليكم. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون ستړي مې سي شخص بخير. وش به در خدای و جانې خیرات کړی وای کاکا دنیا او آخرت امين سره سلام الله جارين جنتیک امين خير. السلام عليكم. دا خیرات قبول ک الله دې عزت وکړي اي السلام خیر دوستانو د دوهمه برنامه به د ځای څخه شروع کوو. نو د نګینې حسینې او د دې د خلګانو د ډوډۍ او د خرما خیرات دا به ان شاء الله په بازار کې په مستحق خلکو باندې ګرځو او هغوی ته به ان شاء الله العزیز تقسیم ورکوو. خدای جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو خیراتونه قبول کړي. یو کټن خرما ده او لس ډوډۍ دا یعنې د نګینې او حسینې او د دې خلکانو مرسته به الله وکړي. دا دې سمه دعاګانې کوه د اوسنو روژه ده برابر دې هم ډېر نه په عذاب وو سیدونه مو کړې ده رب جل جلاله دې قبوله کړي. سلامت اوسه الله دې خیر درکړي خیر اوسې. راسه أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي. خیر اوسه الله دې خیر درکړي. دا دعاګانې کوه هغه دروا جانیانو ته دا چې سم محترم ډوډۍ او خرما د دعاګانې کوه نګینه حسینه خلګانې شکر ته شیخ خیرات. السلام علیکم. ستړي مې سي څه محترم الله دې خیر درکړي. وای بلی چې دغه مسكين تراک په خدا چې من دوري کې بدل زو ما تاسو کېږي خلاص عليكم بالتميل ولا جي كاكا تيمبول خير وسلام يا زلمه خير ده لا
ما هم سامان دی تاسو سامان او واخد دعاګانې په خیر خدای دې دنیا او آخرت امين کې دعاګانې کوله په خیر بلې سباګانې کوله أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء. السلام علیکم ستړي مې صاحب شایست په خیر دا ستاجي یا دا زمانه دي الته سره نه سره هغه دا تشبيه ستاجي دا په څو خرڅه ده خیر سره دا په شل باندې نو دا کله بشل خرڅيږي ها زړې تسبیح دي ټول دا زړې نه دي نه دي دا زړې نه دي شنو وي دي او دا دا زړې دي کنه وي یا دا به زړې دی واغه دا نه وي ښه زړې دي اخو کور دي چیرې دي ټول په خاطر ستې سره شنو دلته شکایت راغلی شپې چیرې کینو په هغه ځای چې موږ بلش کوو نو سوداوي دي کیږي نو چې تر نه خو سره غلم ولکه لغونی سہولت نو بیا ولې راغلی دلته نو بل څه وکم خو یاله خو سره دې خو څه مې کوم چې شروع دی خو یې جوړه کړو په پیسې دي کوم جندا سودا دین نه ده کړې الله خو مهربان ذات دی په دې کې خو هیڅ شک نشته چې کاکا خو ته یو مدرک نه لرې نو او تسبیح دې موږ د زړې دي ګوره رب جل جلاله عجب مهربان ذات دی او زګری دلی او میا دلته موږ ګرځو را ګرځو دلته په دا شاوخوا په د ښار اوس د داسې روانه مو په ذهن کې دا رااله ما سره د یو چا پیسې امانت وې د یوې خور کې پیسې را سره امانت وې ما چې وکتل ته ناست ما غوښته دا پیسې تا ته درکړم امین که الله یې تا ته ژوند درکړي دا پیسې راڅخه غواړې چې زه دا پیسې درکړم بیا د خیره ځې ښه کړې سته بله لا سته د خیره سره والله خو مهربان نو چې څو پیسې درکړم ځې ښه کړې سته چې څو پیسې درکړم ځې ښه کړې سته ستاره باندې پیرې یا چې ته څو پیسې پیدا کړې د خیره ځې ښه کړې سته ښه د زر د دوه د درې د څلور د پنځه د شپږ زره خو دا پیدا شي دعاګانې کوه د دې خورکۍ ته د دغه امانت ته تا ته مو سپاري الله دې تا ته اجر درکړي أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء. السلام علیکم سلام شایست بخیر خیرت دی صحت شدت شتی دا وشران دي د چیش لپاره کار دا د کیسو لپاره شه د کیسو لپاره په څو دي بلس افغاني سبزا جنان کړی ده سبزان مې څلوېښت افغاني په ګډه ورځ کوي د خدای مالا ته اولاد مې دي نه دي
ښه. د خواري سره ځای نه دی ولا خو مجبوري ده زندګي څنګه ده؟ زندګي د بل په کريه په سره کې پروت یم نه دی بلا خدای خواري ده په تاسې ویني نه دی چې دا ته ولاړ نه دی ما ته یوه جانې بیبي مور له کاناډا څخه ما ته 15,000 افغانۍ رسولې وې پیدا یې صاحب ته ورکړه دغه پیسې چې د خدای مال قبول یې کړه پاک خدای دې قبول کړي خدای تاسې مې وزر کړي پاک خدای دې ته مې وزر خدای دې زکات یې کړي خیرات خدای دې قبول هم احتساب کړه داسې نه وي بلا بود یې کمي 15,000 دی 15,000 دعاګانې کولای نه پاک خدای دې خیر پاک خدای اختر په دې خالي شان کړې وه ولا کوم شی را کړی نه بچان ته نه دغه مزدغه چې تاسو راغله د کور خاص دغه بل خدای دې وزر نه درک خدای دې خیرات سم امین سلام ولې ژاړې خدای دې زبلی ژاړم نه دی چې بچان ته شی نه درلود نو بچانو غوښتله وه نو خو دې غواړم نن کاجه غواړم دغه غواړم چې پکې غواړم دغه غواړم خدای دې خیر دې پاک خدای دې خیر دې السلام علیکم ستړي مسج سب شایست په خیر سره کار نه کوي دا ولې نه کوو یو 10% وړه په څو ټپاله وړلی شي د چوکې مدد څه تر درجي بابا لوړ پارسل ولې دوه وړلی شي په څو پارسل وړې پارسل دې څه بستا خوښه نه جدا ها یو جدا چې تاسو خوښه بستا وایي کور دې چیرې دی کور مې په قاسم پول کې قسم پل کې نو دغه به یو سپرسل ته توای څو پیسې غواړي موږ حساب ورته وکړو څه یو خو روزه دا څنګه روزه کې نو مسخه څه تاسو پیرات د کاټو راته غوښت بس 500 درکو ها 500 صحیح شو نن دې سودا وکړه که یا خو نشته خاص نه ده ناشته کور کې د اختر ته کالي او شان کړي دي که نه یا والله شی نشته ها. دا یې زر دا یې دوه دا یې درې دا یې څلور دا یې پنځه دا یې دوه زره دا یې درې زره دا یې څلور زره دا یې پنځه زره دا پیسې واخه دا الله دې قبول بیبي مور له کاناډا څخه مرسته کړې وه زکات او صدقه او الله دې قبول کړي ورته امین که الله دې قبول کړي دعاګانې کوه الله دې خوشاله الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب دوستانو د هر غریب کاکا داسې ناستې روژې ډېر په تکلیف کړی وي نه السلام علیکم ستړي نه شئ محترمه شه سودا دې وکړه نن شپږ دانې غاچوګې مې خرڅ کړي شپږ دانې بل افغانۍ مه رابخ روژه هم ده نه و او دغه چې دی پېشلمي دې څه شي وخوړله پښلمې واک نه درته مې خدای نه مې لوبیا مې وخوړل یو څو دانې لوبیا وه و بلا شی نه کور دې چیرې دی برایې کې اختر ته چې کالي کړي دي اولادو ته او چاته بلا بس دا چې دانې مې نه دي کړي بل مسلمان را کړي دي هغه مې ورکړي دي ښه و دا خلکو یې مې دوه را کړي دي هغه مې ورکړي خپله مې ولاک را نیولي دي بل سړي را کړي دي دا تا او بل داسې روژه مې په خوله د روژه ولیکي سړی هغه کسان دی د هغه والله نو په کور کې دې اوس وړو غوړي شان شته که نه یا چې دانې نشته څه نسته کمزوري دغه شیان دي منفعت شپږ دانې غاچوګې بالا مه رابخي روژه بالا قسم خو نه شپږ دانې په شل افغانۍ مې ورکړي دي والله که نه په پنځه ورکړم د درې نیمې افغانۍ مې رانیولې دي یوې نیمې افغانۍ اوس که یو څوک راولاړ شي تا ته پیسې درکړي ستا داسې چور څه شي دی زړه ارمان دي چې دی چاول به هغه شی پرانیسي زړه ارمان دي ګوره دغه هډوکي وینې د ځان د واک وم په کور کې لږ مصرف کړم بل شی زه نه کوم کور کې لږ مصرف کوي څو پیسې پیدا شي چې بلا دې ستا په زر اونۍ کېږي ستا دوا په در په ولاکه کې هغه ډاک 2000 کېږي په بله ولاکه کې من دا په دا هډوکي مې ماتې دا یې زر دا یې دوه دا یې درې دا یې څلور دا یې پنځه په 5000 خو کېږي و الله دې مو ډاکه
دا دې زکات چې د خیر دا د بیبي مور زکات دی دعاګانې ورته کوه رب دې الله قبول دې دغونه بس او واردات کې دا دې زکات چې د خیر د قبول کې آمین سلامت اوسه خیر اوسه الله دې اجر دا دې بچي أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين. السلام علیکم علیکم السلام ستړی مشه حاجي صاحب جوړ څنګه شه مسواکان به څو دي صاحب دا څه مسواکان دي سیابندي مسواکان دي سبانجي دي مګر څو کوچني دي نه و نری دا ګډوي به څو دي جوړه به بده جګه په پنځه و ژوند څنګه دی ژوند ژوند می خراب دي ولې ولا ته قصه وکړه څنګه خراب دی نسه ولا په شي خرچې یا څو کلاس ولا خراب اوس د اختر د پاره د کاجو شان کړی دي یا نه مې کوم ولې نو چې څه وکم پیسې نسته ته دا واخله چې څو اولادونه دي دغه لاستانه ماشاء الله ولا دا 500 نه ستا د یو بچي دا 500 د بل بچي دا 500 د بل بچي دا 500 د بل دا 500 د بل بچي څو سولې یا و درې څلور پنځه که بچان ته خو دې کالي وکړه دا د بل بچي وخت خو یو شپږ دا د بل بچي دا د بل دا د بل حساب یې ګوستوس په یا و درې څلور پنځه پر و اته نه نه دا د بل بچي دا خو دې په یو دنیا امې کې دا د بیبي مور زکات تر تا مې راورسوي قبول کړه رب دې اجر درکړي خود قبول دي امې دعاګانې کوه ټول مسلمانان خدای په امان خدای په باندې برکت خدای دې کله خو چاله ولا سلامت اوسه أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر. السلام علیکم ستړي مساج صاحب شایست خیر است صاحب مرشدي ژوند څنګه دی شکر زندگی جوړه ده اوس چیر روانې ده خیره تا کاډي چلوم یو بولاک مولاک دوری اختر ته دې کالي کړي دي یا ولاک په دنیا کې شي لا ولاک کړی کور ته کور ته مې ولاک کړی ګر سره سره ولې نستم په ما چې بدا ګاډي یک دغون یک دی شای ډوډۍ دا کې برابر شي ما ته دغه یوه جنۍ بیبي مور بله زکات رستولی و ولاجي صاحب ته ورک صحیح صحیح ده دا زر دا دوه دا درې دا څلور دا پنځه الله دې آخرت وسه اخر استاګانې کړې أحب الوفاء بشتى روزه مبارکه څنګه ده قسم محترم دي شکر دی الحمدلله دا ژغ کوي دا و دا بس دا بس بنده وته ده هغه چې موبایل کارتونه به سیم دا د کارتو د پاره بس دا د ټلیفون کارتونه خرڅوم دا کارتونه دي بس په دې کې ژغ نه کیږي کیږي ژغ هم زه به ژغ شو هو دا زبدا دا دغه وس بیا ژغ کیږي ژغ شو کما و کیږي و نو څور ته وایم چې د خلکو سره کومک وکړي د غریبانو خلکو سره څنګه والله کده دا ورته یو دا هغه ټول دستان ته وایي چې تاسو مرستې داسې مؤمنانو ته رسېږي ښایست صحت ښه دی روژه څنګه ده یخي شکر دی اختر ته چې کالي کړي دي والله زندګي بس څنګه ده رزق اعلان کړی ده بس کالي مې نه دي کړي خپل مې نه دي کړي ما سره پیسې وې یوه جانۍ وه بیبي مور هغې زکات رستولی و بیا مې غوښتل ته مې ولیدل چې ما تا ته درکړم الله پاک دې ونازو خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت کې یو وسونه دا زر دا زر دا دوه دا دوه دا درې دا درې دا څلور دا څلور دا پنځه دا پنځه د الله تعالی دیدار مې په نصیب چې د جنتو سر دی بیخي په ستړي حالات کې مزما سره کومک وکړي
پروردګار دې تاسو په دنیا او په آخرت کې آمین. هغه جانې مور ته چې الله پاک د الله پاک دیدار دې په نصیب شي چې د جنتو سر دی ما چې اورېدلي دي د جنتو سر د الله تعالی دیدار دی بس د الله الله دیدار. تعالی دیدار دې په نصیب شي خدای دې پروردګار دې ښه صحت ورکړي خدای تعالی دې د هر غم زموږ ستاسو سره وسي دا ستا حق ورته ورسولی الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين. وعلیکم السلام ورحمت الله عزیز محترم ستړي مسئ شایست بخیر است څنګه دی ژوند والله گزاره کوو څنګه وکړو ژوند څنګه دی جمان دا داسې کې رنجیدې څه کاکا کار خواري هم نشم کولی شه ښه والله دغه ته ناست دا هم دونه سودا نه دي چندان خاص نه دي ښه اختر ته دې کالي وشان کړي یا والله د هوټل خرچه پوره کېږي ښه و والله ډېره ته په هوټل کې اوسېږې و کله کله په هوټل کې اوسېږم کور چیرې دی کور ما هلته پروان ولایت کې دي ښه نو اوسېږې چیرې په دغه هوټلو کې په دغه هوټل کې کله کله په دغه پیادهرو کې کله بیا درو کې اوسېږې و دغه په څو هغه ځای د خیره کور ته کور ته زما اوس پیسې نه لرم څو پیسې غواړې چې کور ته ورسې یاره څه یو څه یو خرچه مرچه خو کوچنیان ته وشي څو پیسې دې پیدا کړي دي چې راغلی والله که نه تقریبا یو درې نیم څلور سوه روپۍ زما خیال په جیب نه دي والله اوس چې څو پیسې پیدا کړې د خیره ځې 2000 3000 څو وایي یو څلور پنځه زره روپۍ پیدا کړم بیا ځې ښه ښه دا یې 1000 بسم الله دا یې 2000 دا یې 3000 دا یې 4000 دا یې 15000 الله دې شاد کړي الله دې همین کې دا د بیبي مور زکات او قبول یې کړ او د خیره بلار څه کور ته الله تعالی دې خوشاله کړي امین الله دې تا ته والله اجر خیر کړي الله بلار څه اختر په کور کې تل خوشاله اوسې سلامت اوسې دعاګانې دوستانو دا ونننۍ برنامه لومړی برنامه د پسو د غوښو وه دوهمه برنامه چې وه د خرماو د وچې ډوډۍ وه چې نګینه حسینه او خالګانې یې وې رب دې د دې ټولو مرسته قبوله کړي لومړۍ برنامه د پسو د غوښو ده چې وه 2 پسونه وه ورسره 200 ډوډۍ وې او دا تقریبا چاته مؤمنان ته موږ فکر کوو چې موږ د روژې فکر وو چې 15 ډوډۍ او برخه هغه مو 10 ډوډۍ یوه برخه کړې وه نو نورې برخې دغسې پاتې شوې نو الحمدلله چې هغه مؤمنان ته مو غوښ نن شپې کټه ورته برابره کړه د بلقیس مور په مالي مرسته باندې رب دې قبوله کړي او درېیمه برنامه چې وه هغه د 40,000 افغانۍ وه چې بیبي مور له کاناډا څخه مرسته کړې وه او وروستۍ برنامه به انشاءالله العزیز د څه وي د هغې مور چې سلو کسانو لپاره روژه مات برابر کړي د خپلو اولادونو د خپل ژوند د خپل ځان لپاره څه غوښتي وه دعا غوښتي وه رب دې قبوله کړي انشاءالله دعاګانې به ټول مسلمانان ورته کوي او دوهمه برنامه چې وه هغه د رفیع الله صاحب په دغه روژه مات کې چې هغوی به د 50 کسانو روژه مات الحمدلله ورته برابر کړي د هغوی په مالي ملاتړ باندې او د بیبي حلیمې عمر په مرسته مو تقریبا 100 کسانو ته روژه مات برابر کړي تاسو برنامه تر پایه سره وګورئ جزاکم الله خیره کوم او اخري برنامه مې یې د 10000 افغانۍ ماشاءالله برنامې ډېرې دي پروګرامونه ډېر دي د مؤمنانو مینه ده د خپلو وطنوالو سره نو هغه هم دغه خورکۍ مرسته ده چې په دې برنامه کې به نشرې شي أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب
وفوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب